او زه دا بیا هم یو ریکویست کوم کتونکو ته چې بھائی تاسو څومره هیلپ کولی شئ د داسې خلکو سره روژې میاشت را روانه ده، د داسې خلکو سره تاسو امداد وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری مقصود. دا وخت زه په دا روډۍ سره چې کومه پورې غاړه جیکټ نوم مې تلی یادېږي، هلته کې زه راغلی یم. زمونږ د ملګرو په واسطت سره مونږ د دې ځای کې یو ماشوم دی دا راغلی و صاحب آباد بازار ته، او ډېر زیات خول وکړو چې بھائی زمونږ کور کې لکه څوک زمونږ مشران نشته. زمونږ یو والد صاحب و، هغه هم زمونږ مور چې کومه ده هغه پرېښې ده، دغه شان طلاق یې ورته ورکړی دی. او زمونږ چې کومه دی نو ماشومان وروڼه دي او دغه شان یو ماشوم ورور زما بل دی، دوه مې ماشومې خویندې دي. نو په هغه سلسله کې بیا مونږ د دیو دپاره مونږ د خپل ملګرو نه خپله څه دغه راټوله کړه، پیسې مېسې مونږ راټولې کړې خپلو کې، او د دیو دپاره مونږ چانده وکړه. دغه اوړه مونږ د دیو دپاره راوړي دي. دغه ماشوم زمونږ سره ولاړی دی، له مونږ هغه نغدې پیسې هم د دیو مور ته مونږ ورکړې. او د دې ماشوم نه زه تپوسونه کوم چې یاره د دیو کم وخت نه ده دغه د دوی قصه روانه ده چې دیو دغه شان په شته پلار کې اطمینان شوي دي، ځکه چې دا یو ډیره بده خبره ده چې ځکه چې یو سړي پلار یې ژوندی نو سړی وایي یاره پلار یې ژوندی دی، خو چې پلار ژوندی او هغه پلار بیا د هغو سره هیلپ نه کوي نو دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده. دې ماشوم نه زه تپوس کوم، ماشومه دا راته ووایه چې ستاسو دا څومره وخت وشو چې ستاسو دا مور یې پرېښې ده؟ 15 کاله. 15 کاله وشو. دا شپږم کال روان دی. او ستاسو د خرچې چې کومه دی څوک شته او که نشته؟ نشته، صرف ما او زما د ورور په سر ده، زما د کشر ورور په سر او زما په سر. دا څومره سودا چې موږ تاسو له راوړه دا به تقریبا ستاسو د روژې د دې میاشتې وشي؟ وبشي. کوشش به مونږ نور هم تاسو له کوو انشاءالله. مونږ به کتونکو ته به زه خپل نمبر هم ورکړم، که څوک د دې خلکو سره امداد کول غواړي زما نمبر به هم زه تاسو ته په دې سکرین باندې وښیم، په هغه نمبر باندې به تاسو زموږ سره رابطه کوئ چې تاسو څومره هم وس کېږي د دیو سره امداد کولی شئ. زه دغه ماشوم زموږ سره ولاړ دی، ده ته دا سودا زه حواله کوم، او مونږ نور هم انشاءالله چې داسې څه دغه راځي زموږ په دې علاقه کې غریبانان کونډې یتیمانان یم انشاءالله مونږ به کوشش داسې کوو چې د هغه خلکو سره مونږ شانه بشانه ودرېږو او د هغه خلکو امداد مونږ وکړو. دا هغه ماشوم دی، دا د کور سربراه دی، د ده نه بل یو ماشوم وړوکی دی، هغه دا وایي چې هغه نشته، مدرسې ته تللی دی. نو د دې نه دوه درې نور ماشومان جینکۍ دي، نور د دیو یو الله اسره دی. او زه دا بیا هم یو ریکویست کوم کتونکو ته چې بھائی تاسو څومره هیلپ کولی شئ د داسې خلکو سره، روژې میاشت را روانه ده، د داسې خلکو سره تاسو امداد وکړئ. او زه به په دغه باندې تاسو ته خپل نمبر ووایم، زما نمبر دی 0313 54 98 755. د دیو سره څوک هم امداد کول غواړي زما به دغه نمبر باندې رابطه کولی شئ زموږ سره او پیسې رالیږلی شئ. هغه به مونږ انشاءالله ستاسو د یوې روپۍ به مونږ ذمهوار یو، یوه روپۍ به مونږ ستاسو هغه خلکو ته رسو چې په کم ځای کې د خلکو ضرورت وي. مهرباني، شکریه.